Salaam. Bismillah wahdatina. The English ژبې کلاس ته ښه راغلاست. Welcome to English class. زموږ تاسې دوستانو نن دوهم درس دی. تېره ورځ مو لومړی درس ویل. نن به د هغه درس په ادامه باندې انشاءالله الرحمن موږ تاسې دوهم درس هم ووایو چې معمولا دغه درس هم په تورو پورې اړه لري. نن راځو تېره ورځ مو د تورو په ډولونو باندې خبرې وکړې. هغه مو تشریح کړل. فقط کنسوننټ توري پاته ولو چې د هغوی په سایلنس والي یا د هغوی په سکوت یا نه تلفظ کې دا باندې به انشاءالله الرحمن نن خبرې وکړو. دا چې بې غږه توري چېرته سایلنټېږي یا چېرته نه تلفظ کېږي هغه به انشاءالله الرحمن له بي څخه یې شروع کوو. داسې بخت په وړاندې باندې ځو. کوم توري چې د جملو یا هم د کلمو په منځ کې نه لوستل کېږي یا د مثال په ډول باندې هغه سکوت کېږي یا نه تلفظ کېږي پر هغې باندې خبرې کوو. نن راځو دوستانو له بي څخه یې شروع کوو. ګورئ هر کله که چېرته بي یعنې مخکې له بي څخه ام راسي یا له ام وروسته بي راسي نو بي څه شی دی؟ سایلنټ نه تلفظ کېږي. او یا هم که چېرته له ټي څخه بي مخکې راشي بیا هم نه تلفظ کېږي. دلته مثالونه ورکړي دي مثال په ډول باندې. سم بټې ګوتې ته ویل کېږي. کرم اتامو ته ویل کېږي. کلایم پورته کېدل یا ختل. تاسو وګورئ په دې ځای کې سم دلته بي سایلنټ ده، په کرم کې هم سایلنټ ده، په کلایم کې هم سایلنټ ده. کلایم به یې نه وایاست، نه به یې کرمپ وایاست، نه به یې ثمپ وایاست. ټي ایچ چې هر کله سره یو ځای شي دوستانو داسې یو غږ ورکوي، یعنې د سې غوندې غږ ورکوي. سم کرم کلایم. لاندې راځو دوم فرمول هم ثبوتوو. دا یو فرمول مو ورته جوړ کړی مثال په ډول. موږ ویل چې هر کله کله ام نه وروسته بي راسي دغه ده مثال. سم کرم کلایم. په دې ځای کې ګوره بي څه ده؟ سایلنټ. بي نه ویلی کېږي. اوس راځو موږ ویل چې مخکې له ټي نه که بي چېرته قرار ونیسېږي بیا هم څه ده؟ دا نه تلفظ کېږي. ډیټ قرض ته ویل کېږي. استقراض یا قرض. ډاوټ ګمان یا شک ته ویل کېږي. ډیډر قرضداره. ډیډر قرضداره. ګورئ دلته هم بي سایلنټ ده له ټي نه مخکې، دلته هم له ټي نه مخکې سایلنټ ده او دلته هم له ټي نه مخکې سایلنټ. دا فرمول باید تاسو په ذهن کې دوستانو چې هر کله له ام نه وروسته بي راسي سایلنټ ده بي، او که چېرته له ټي نه مخکې راسي بیا هم بي سایلنټ ده. د جملو په منځ کې نه ویل کېږي. داسې نه وي چې تاسو ورته کش وئ او دغلته بي درنه تلفظ شي یا د دې په منځ کې مثلا دا ډیټ ده تاسو یې ډیپټ ووایاست. بي دلته سایلنټ ده. نو دې فرمول ته باید متوجه اوسئ او د دې فرمول مطابق تاسو په جمله کې سیمه هر چېرته ولیدئ چې په دې شکل باندې مثلا و که چېرته له ټي نه مخکې بي راغلې وه او یا هم له ام نه وروسته بي راغلې وه دا سایلنټ ده. راځو د سی کلمې ته. سی څه وخت د سی نه غږ ورکوي او څه وخت د کاف غږ ورکوي. هر کله چې له سی نه وروسته یعنې وروسته له سی نه ای راسي یا آی راسي یا وای راسي، که دا درې کلمو څخه یوه کلمه د سی مخته وي نو هغه څه تلفظ کېږي؟ سین تلفظ کېږي. بغیر له دغو دریو کلمو که هره کلمه د سی مخته راسي هغه سی بیا موږ ته څه وایو؟ کاف تلفظ کوو. ور کاف تلفظ کوو. که چېرته ای راغلی وي یا آی راغلی وي یا وای راغلی وي نو موږ تاسې څه تلفظ کوو؟ موږ تاسې سین تلفظ کوو. مثلا سمنټ سیمټو ته ویل کېږي. سایکل دوران ته ویل کېږي. سیری ښار ته ویل کېږي. اوس ګورئ دغه دریو کلماتو کې سین تلفظ. لاندې راځو ګورئ لاندې کلمات. کار موټر ته ویل کېږي. کارډ کار ته ویل کېږي. کرول ظالم ته ویل کېږي. کرول کارډ کار کار وګورئ دلته څه تلفظ شو؟ کاف تلفظ. کارډ دلته هم کاف تلفظ. کرول ظالم دلته هم کاف تلفظ. ډي ډي څه وخت سایلنټېږي یا نه تلفظ کېږي. هر کله ډي د دال غږ ورکوي او هر کله چې له ډي نه وروسته جي یا جی هره کلمه که په دغو دواړو کې راغله ډي څه نه سایلنټ ده یعنې هغلته نه ویلی کېږي. مثلا بریج بریج پل ته ویل کېږي. پل ګورئ ډي دلته څه ده؟ سایلنټ ده. برج بیا نه وایاست. بریج پل. adjective adjective ډي دلته هم سایلنټ ده. adjective نه ویل کېږي ځکه چې موږ فرمول کې لیکلي چې که ډي نه بعد یا جي راسي یا جی راسي نو هغه څه ده؟ ډي سایلنټ ده. دلته هم سایلنټ ده دلته هم سایلنټ ده. لکه جج adjective صفت ته ویل کېږي. جج قضاوت
یا قاضي. بل جي هر کله چې د جي نه وروسته ام یا ان راسي جي نه تلفظ کیږي. اکثریت اوقات کله جي نه وروسته ام راسي یا ان راسي هغه که ان وي که ام وي په دواړو حالتو کې جي څه ده سایلنت نه تلفظ کیږي. لکه نټ میاسي ته ویل کیږي نټ میاسي. کمپین لښکرکشي ته ویل کیږي او یا هم کمپاین کول مثلا په انتخاباتو په شپو کې به دا کار ډېر کېدو کمپاین یو چاته کمپاین کول یا هم لښکرکشي ته هم ویل کیږي. ډایفراګم به نه بولي ځکه چې جي دلته سایلنټ ته موږ وویل چې کله مخکې کله جي نه وروسته ام راسي نو جي چې سایلنټ ده. ډایفرام د زړه پردې ته ویل کیږي. راځو کې توري ته. کې څه وخت سایلنټېږي نه ویل کیږي یا نه تلفظ کیږي کله چې له کې نه وروسته ان راسي نو په هغه وخت کې کې څه ده سایلنټ. نو ګورئ نو پوهېده ته ویل کیږي پوهېدل نو پوهېدل. کې سایلنټ. نالج علم ته ویل کیږي دلته کې سایلنټ. نیډ لړلو ته ویل کیږي نیډ لړل لکه موږ تاسې وړو لړو کانو نیډ. کې دلته هم چې ده سایلنټ ده ځکه موږ فورمول کې ویل چې له ان نه مخکې که کې راسي نو دا چې ده سایلنټ او دلته که په دې ځای کې تاسو وګورئ دلته هم سایلنټ. هر کله که له ام نه وروسته ان راسي یعنې ولې ام یې وروسته ان وي نو ان چې ده سایلنټ ته نه ویل کېږي. یعنې کله نون نه مخکې ام راسي نون موږ تاسې وایو که ان وایو. ان د نون نه نمایندګي کوي یعنې د چې غږ ورکوي معنا لري د نون معنا لري. که چېرته له ام نه وروسته ان راسي نو هغه چې ده سایلنټ ده ان نه ویل کېږي. لکه کالم ستون ته ویل کېږي نه موږ تاسې په ایکسل پروګرام کې داسې کرښې لرو رو ان کالم چې ته ویل کېږي ستنې ته ویل کېږي سینه ستنه دا بله ستنه نه چې دا تاسو کالي ورباندې ګڼئ هغې ته نیډل ویل کېږي. دا هغه ستنې لکه پایې غوندې. اټم دا ګورئ ان دلته هم سایلنټ ده دلته هم سایلنټ. اټم خزان ته ویل کېږي موږ تاسو فکر کوم منی یې بولو مني ته ویل کېږي. ځو مخته بل تاسو وګورئ دوستانو د پي توری پی غږ ورکوي د پی پښتو پی نه عربي دا فی نه د دریو ټکو پی غږ ورکوي ده. که هر چېرته له پی نه وروسته ان راسي یا اس راسي نو پي څه ده سایلنټ نه ویل کېږي. هر کله چې له پی نه وروسته ان یا اس راسي پي سایلنټ. لکه سایکولوژي روانشناسي ته ویل کېږي. یا نیمونیا پی نه ویل کېږي پی نیمونیا به نه وایاست یا به پی سایکولوژي نه وایاست. سایکولوژي روانشناسی نیمونیا سینه او بغل یا التهابان ورته ویل کېږي. ټي څه وخت سایلنټېږي هر کله چې له اس نه وروسته ټي راسي د جملې په منځ کې. البته یو شرط پکې شته چې دا به ټي به څه وي د جملو په منځ کې به وي دا د جملې په سر کې به نه وي. که چېرته جملې په سر کې وي بیا موږ کولی شو چې ټي تلفظ کړو لکه مثال سټارټ هلته نه دا شرط یې دا ده چې باید د جملې په منځ کې وي دا دواړه توري. کله اس نه وروسته ټي راسي د جملې په منځ کې وي بیا ټي نه تلفظ کېږي. او ټي اچ له ټي نه وروسته که چېرته سی اچ راسي بیا هم ټي سایلنټ. دلته مثال ورکوی لسن غوږ نیولې ته ویل کېږي. فاسن تړل. کچن اشپزخانه. پیچر بدنۍ یا هم کوزه ورته ویل کېږي. تاسو وګورئ دلته هم ټي څه ده سایلنټ ده خو د جملې په منځ کې ده نه د جملې په سر کې نه بلکې دلته هم د جملې په منځ کې ده. دلته هم ګورئ اس او ټي دواړه د جملې په منځ کې دي د جملې په سر کې نه دي. نو شرط کې دا ده چې د جملې په منځ کې به وي او اس به مخکې تر ټي وي او وروسته به ټي وي. دلته هم وګورئ جملې په منځ کې دي جملې په سر کې که چېرته وي اس ټي بیا تلفظ کېږي. لکه سټارټ مې مثال درته درکړو. لسن غوږ نیول. فاسن تړل. کچن اشپزخانه. پیچر بدنۍ یا هم کوزه. راځو ډبلیو ته. هر کله چې له ډبلیو نه وروسته آر راسي نو ډبلیو څه ده سایلنټ نه تلفظ کېږي. لکه رایټ رانګ ورانګ به نه وایاست رانګ اشتباه یا غلط. رایټ لیکل. ال کوم خاص فورمول لري دوستان اما ځینې کلمات چې زما ذهن ته راغلي دي پر دغو کلماتو کې ال څه ده سایلنټ ده. یعنې داسې یو فورمول نشته چې له ډي نه مخکې به ال خامخا سایلنټ وي. نه خیر پر دغو کلماتو کې سایلنټ ده کوم چې ما درته لیکلي دي. له دې نه ورهاخوا زما ذهن ته څه نه دي راغلي نو پر دغو کلماتو کې بیا تاسو حتما څه وایاست سایلنټ به وایاست. یعنې ال به نه تلفظ کوئ
would میل ته ویل کیږي یا غوښتنې ته ویل کیږي. should باید معنا ورکوي. walk قدم وهل معنا ورکوي. chalk تباشر ته ویل کیږي. talk خبرې کول. walker قدم وهونکی. would غوښتنې ته یا هم میل ته ویل کیږي. should باید معنا ورکوي. walk قدم وهل. chalk تباشر. talk خبرې کول. walker قدم وهل. ګورئ دلته والکر به نه وایاست، نه به ټالک وایاست، نه به چالک وایاست. ایندا اشتباه ده. ال چې ده پکې سایلنټ ده. walker talk chalk walk should would. ولج به نه وایاست، نه به شولد وایاست. سمه ده؟ پر دغو شپږو کلمو کې چې زما ذهن ته راځي پر دغو کې ال چې ده سایلنټ ده. موږ تاسو درس د نن ورځې لپاره همدومره و دوستانو. کوم احیانا پوښتنه درلوده، پیشنهاد یا ما انتقاد درلود، خپل پیشنهادونه له موږ سره کومنټ کړئ او د موږ یوټیوب چینل هم در سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. Thank you for watching.